السلام علیکم. په انګریزي کې هغه جملې دي چې موږ یې په ورځني ژوند کې ډېرې زیاتې استعمالوو. دغه جملې د انګریزي سپیکینګ لپاره ډېرې زیاتې ګټورې دي. که څوک غواړي چې د انګریزي سپیکینګ مثبته کړي نو دغه لپاره دا جملې زده کول لازمي دي. راځئ ویډیو در پاره سره وګورئ، د تلفظ هم سم راسره وایاست، معنا ته هم ګورئ، نو بیا به تاسو په دې ویډیو کې د انګریزي سپیکینګ لپاره نن بیخي ډېرې زیاتې ګټورې جملې زده کړئ. راځئ راسره وایاست یم په زور یې راسره وایاست چې به همالته ژبه پر واوړي. It is so embarrassing action. It is so embarrassing action. دا ډېر شرموونکی عمل دی. کله کله یو څوک یو داسې کار وکړي چې هغه ډېر بد کار نو بیا هغه بل کس ته دې په غبرګون کې وایي چې دا ډېر شرموونکی عمل دی، یعنې بد عمل دی. You have to wait an hour. You have to wait an hour. ته باید یو ساعت انتظار وکړې. دا have سره چې to راسي بیا have to ویل کېږي، بیا have to نه ویل کېږي. have to. Why are you angry with us? Why are you angry with us? ته ولې زموږ سره خوابدی یې؟ ته ولې زموږ څخه ناراضه یې؟ You have completely changed. You have completely changed. ته په مکمله توګه بدل شوی یې. ته بالکل بدل شوی په بشپړ ډول. I know everything about you. I know everything about you. زه ستا په هر څه خبر یم. زه ستا په هر څه خبر یم. They don't look like you. They don't look like you. دوی تا ته نه دي سوي. دوی تا ته نه دي ورته، یعنې ستا په رقم نه ښکاري. Do something for us. Do something for us. زموږ لپاره یو څه وکړه. We will never see each other again. We will never see each other again. موږ بیا هیڅکله یو بل نه سره ووینو. You don't have to hurry. You don't have to hurry. ته باید تلوار نه وکړې. Can you hear me clearly? Can you hear me clearly? آیا ته زما غږ صفا صفا اورېدلی سې؟ زما غږ صفا صفا دررسېږي؟ نو دا ولو ګرانو شاګردانو زموږ د نن سبق چې په دې کې هغه جملې ولید چې د انګریزي سپیکینګ لپاره ډېرې زیاتې استعمالیږي. موږ یې په ورځني خبرو کې ډېرې زیاتې استعمالوو. دا رقم که تاسو غواړئ د انګریزي مکمله کورس زده کړئ، انګریزي په مکمله توګه زده کړئ، د دې چې کوم ګریمر دی، وکیبلري ده، د دې چې کوم ټسټونه کوم شیان دي هغه زده کړئ. دغه ټولې ویډیو ټول سبقان د ډېره حده پورې موږ پر دې باندې ویډیو جوړې کړي دي. تاسو زموږ پر چینل باندې هلته سر ورښکاره کوی سئ، کتلی سئ چې هر څه ته مو اړتیا وي په هر شي کې ستاسو د انګریزي کمي هغه شیان شته، که وکیبلري، که هر څه، که جملې، که نور ټنسونه.